السلام علیکم دوستانو، امید کوم چې روغ جوړ او صحتمند واستئ. څرنګه چې پوهیږئ په نننۍ ویډیو کې به موږ یو څو لغتونه سره د معنا او هم له تلفظ سره وایو. امید کوم چې تاسو به ښه پرې پوه شئ. نو ټولو مخکې تلفظ به یې ووایو چې څه رقم په طریقه ویل کیږي. ability ability able able above above absence absence accept accept. ښه دوستانو، دا و تلفظ یې. اوس به یې هم له تلفظ او معنا سره بیا تکرار کړو چې ښه واضحه پرې پوه شئ. ability یعنې قابلیت، د هر څه شي قابلیت لرلو ته ability ویل کیږي. able کولی، علي انګلیس باندې خبرې کولی شي، دا کولی چې کوم دی دا able دی. above above یعنې پورته، هر هغه شی چې پورته یا ویل کېږي موږ وایو چې پورته دی، نو موږ کولی شو چې ورته ووایو above. absence نشتون یا غیر حاضر. accept د یو شي قبلولو ته accept ویل کېږي. اوس هم نوي لغاتونه، اول له تلفظ سره بیا له معنا سره. absorb absorb absolutely absolutely abused abused access access accident accident. اوس هم له معنا سره. absorb جذب کول، د یو شي جذبول، یا اوبه سپن جذب کړي هغې ته absorb ویل کېږي. absolutely البته، په بشپړه توګه، کاملا. abuse بدسلوکي کول یا بدچلني کول. access لاسرسی. accident حادثه، ټکر. د یو شي دفعتاً واقع کېدلو ته accident ویل کېږي. امید کوم چې دې ویډیو نه به تاسو لږ ډېره ګټه اخیستې وي. که نور داسې ویډیوګانې غواړئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.